چې الله تعالی هغه قضا نه چې فارغ شي یو سړی به پاتې وي په دغه پولیسیورات مخ به یې د اور په لوري وي او دا به اخرنی سړی وي چې جنت ته بیا داخلیږي دغه اخر نه هغه خلکو کې مراد ده چې په پولیسیورات اخر پاتې وي هغه نه ده تر مراد چې د جهنم په اور کې اخر پاتې وي دا چې په پولیسیورات تېرېږي اخرنی سړی دا به الله ته زارۍ شروع کړي اخر ته پل ته به اخر ته را رسېدلی خو مخ به د اور د جهنم په لوري وي الله ته به زارۍ شروع کړي چې ای رب کریمه دا مخ مې د اور نه وګرځوه وای دی په خپل اختیار مخ نشي تاولی اوس سوال دا ده چې مخ د اور په لوري کله یې مخ د جنت په لوري خو روان ده جنت ته دلته وایي چې مخ د اور په لوري وي وای دا تک کې دوه حاله وي کله یې مخ په دغه لوري کېږي کله په شا روان وي کله په مخ روان وي دلته به داسې حال کې وي چې مخ به د جهنم په لوري وي نو وبویې چې رب کریمه دا مخ مې صرف وګرځوئ فانه قد قشبني ریحها ای خدایه نور خو د ما ژوند تنګ کو بدبویي د دغه جهنم او احرقني ذکاؤها او لمبو یې تیزي وسومه نور الله ته به زارۍ شروع کړي بیا رب کریم ورته وایي چې که مخ دې وګرځوم بیا به نور څه غواړې دی به ورته وایي چې نه نور څه نه غواړم او خپل رب ته قسم باندې ووایي چې ما دې په تا په ذات قسم یې چې زه به بیا نور څه نه وغواړم الله تعالی یې مخ وګرځوي د اور نه دلته حدیث کې اختصار ده وروسته بیا بل حدیث را روان ده چې اول الله یوه ونه ور وویني بیا الله ته څه وخت سکوت وي بیا ورته چې ما یغه ونې ته ورسئ نور څه نه غواړم خو دلته به اوس نن د ده حدیث موافق ذکر کړو چې درې ونې ښکاره شي د هغه نه بعد اخر د جنت دروازه ورته ښکاره شي چې جنت وویني څه وخت سکوت وکړي بیا ویې چې ای رب کریمه صرف دروازې د جنت ته مې وروله الله تعالی بیا ورته وایي ولې تا ما سره قسم نه و کړی چې نور څه نه غواړم خو هلته سره له قسمو بار هلته اوږد حدیث چې راځي درې وارې قسمونه وکړي بیا هم سوال بیا الله ته کوي ولې وایي یو خو هغه قانون د شریعت ته چې څوک د ښه کار نه قسم وکړي قسم دې په ځان واړوي دلته قسم اړول په ځان په کار ده دوم په دې پیږي چې الله په سوال نه ناراضه کېږي هغه په خوشحاله کېږي نو ځکه بار قسم په ځان اړوي بیا الله تعالی ورته ای انسانه څومره غادر یې بیا ورته چې انسانه بیا به نور څه غواړې دی به ورته وایي ما د تا په عزت قسم وي چې زه بیا نور څوک نور شی نه وغواړم صرف هغه جنت دروازې ته مې ونږدې کړه الله تعالی یې د جنت دروازې ته نږدې کړي چې جنت دروازې ته نږدې شي د جنت دروازه خلاصه شي کومې خوشحالۍ کوم نعمتونه چې اننې په جنت کې دي چې دا وویني یو څه وخت خو به د هغه قسم د وجه نه غلی شي بیا به وایي چې ای رب کریم جنت ته مې داخل کړي الله تعالی ورته وایي ولې تا وعده نه وه کړې قسم دې نه و کړی چې بل څه به نه غواړم څومره غادر یې انسانه دی ورته ای رب دغه دپاره سوال کوم چې په ټول مخلوق کې خو زه بدبخته نه شم چې نور دې نه ایستلی او زه پاتې یم سوال کوي تر دې پورې حتی یضحک الله عز وجل